سلامونه دوستانو. په دې وروستیو څو میاشتو کې متوجه سوم چې زموږ ډیری هیوادوال چې کله موږ ته خپلې پوښتنې رالیږي، خپل مسایل موږ سره شریکوي یا زموږ دفتر ته مراجعه کوي، په ډیریو قضیو کې، په ډیریو کیسونو کې، په ډیریو ناروغیو کې، په ډیریو مسلو کې زه دې ته متوجه سوم چې زموږ غټه برخه او ډیره برخه هیوادوال او د دوی پوښتنې د اړیکو او د روابطو په اړوند دي. یعنې د دوی کورنۍ اړیکې، د دوی په دفتر او په دنده کې اړیکې، د دوی ټولنیز اړیکې، د دوی له خپلوانو سره اړیکې، د دوی د خاوند او د میرمنې ترمنځ اړیکې، د دوی او له خپلو بچو سره د اړیکو په برخه کې دوی ګڼې ستونزې او ګڼې مسلې له موږ سره شریکې کړې. موږ دا وپتېله چې په دې لړۍ کې چې نن یې له تاسو سره دوستانو پیلوم، په هغو مسایلو ډیر بحث وسي، هغه مسایل ډیر راوسپړل سي او وڅېړل سي او په اصطلاح د هغو په اړوند تاسو سره ځینې مسایل شریک سي، کوم چې د اړیکو اړوند او د اړیکو په باب راڅرخي. نو په همدې خاطر مې په دې اړوند یو نوې لړۍ دوستانو تاسو سره شروع او پیل کړه، په دې هیله چې ګټوره واقع سي او هغه څه چې تاسو یې هیله لرئ، تمه یې لرئ، تاسو ته چمتو سي. مننه.